د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو جنازې ته څیرمه زوروره چاودنه شوې. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. سرچینې وایي د سویلي وزیرستان په اعظم ورسک کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د جنازې مراسمو ته نږدې د یوې مدرسې مخ ته چاودنه شوې چې له امله یې 2 کسان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې دا چاودنه د پښتون ژغورنې غورځنګ د 3 غړو د جنازې مراسمو پر مهال شوې ده. تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. افغانستان انټرنیشنل ته رسیدلې ویډیو کې هم ښکاري چې وګړي ځینې ټپیان لیږدوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ 3 غړي تېره ورځ د سویلي وزیرستان مرکز واڼه ته څیرمه مکین ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې غونډې ته په لاره وو چې د ترافیکي پیښې له امله 3 سره مړه شول. تېره شپه په ډیر اسماعیل خان کې د درابڼ د پولیسو پر پلټنځي وسلوال برید شوی. 2 پولیس پکې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د خیبر پښتونخوا والي فیصل کریم کونډي دغه برید غندلی دی. تازه په بنو کې د پولیسو له ګاډي سره نږدې چاودنه شوې چې پکې د 6 پولیسو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د بنو پولیس وایي ټپي پولیس د بنو سیمه ایز روغتون ته وړل شوي او په سیمه کې د لټون اپریشن پیل شوی. په پاکستان کې په 2023 زیږدیز کال کې ترهګریزې پیښې او وسلوال بریدونه سیوا شوي چې پکې 1412 ولسي وګړي او امنیتي ځواکونه وژل شوي چې له ډلې یې د امنیتي ځواکونو شمیر 615 ښودل شوی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.